سلامونه، ستړي مو شئ، وخت مو په خیر. درنو ملګرو، ډېره بده ورځ ده په افغانستان باندې، ځکه چې د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې یو داسې الهي افت الله تعالی نازل کړ چې په زرګونو زموږ هیوادوالې شهیدانو په زرګونو یې ټپیان کړل. دغه لاره موږ طی کړله د نورګل نه تر دغه ځای پورې چې دا ودیر بلل کېږي، دې ځای پورې موږ راغلو. په لاره کې هغه جنازې موږ ولیدې، هغه ټپیان موږ ولیدل چې په یو کور کې شوي وو. هغه جنازې موږ ولیدلې چې سر ته یې مور ناسته وه او ټپي زوی ورته خوا کېناست و. ډېر عجبه حالات وو. دغلته لاندې موږ بل څه ولیدل. مخامخ هلته اوس هم جنازې روانې دي. الله ته راباندې ورحمېږي. داسې حالات چې ما نه خپله خبرې ګډوډې کړي، شاید چې زه خبرې ونه کړی شم. دغه انځورونه، دغه موږ چې څه کوو صرف د دې لپاره که هیوادوالو ستاسې له وسې څه پوره وي هغه ټول وکړئ. که تاسې مالي ځاني بالخصوص هغو هیوادوالو ته چې بهر میشتي دي، راځئ همدغه ستاسې د کومک وخت دی، ستاسې د مرستې وخت دی. هغه هیوادوال چې وسه لري همدا اوس لاس په کار شي او یوه افغانۍ چې ستاسې له وسې یې له دغو بیچاره ولس یې مه سپموئ. ډېره مننه چې دغه خپرونې تابع مو کړې ده، ګورئ. نو راځئ مخکې له دې چې دا خپرونه پیل شي یو څو صحنې راسره ننداره کړئ. موبایل بگو من جیل بای Oturan yanına diye, aferin. Putin mi? Nasıl? Allah. Atawlay, لكم زي بيرخون عفوا لاندې ناغلی. دا کیسه څنګه وه؟ دلته څوک شهیدان شوي دي؟ ويو كسيدة هغه څنګه کیسه وه؟ غير لا غل دور دشوا دشوا يعني دشوا ترى بالله ده برود ده به ساشوش ترى هو تمام دغلته ایسار شو او څومره وو؟ زمان جور اللي ده ما انا لږ تانه غټ وو. او دا حجره وه؟ حجرې د پاسه ودو چې هغه شي خوب وکړي او يو دا يو بل مشروع تخدير لا او دا نو شهید شو او نور زخمیان خو نه وو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مو شئ، په خیر راغلی. 6 ساعته یا 4 ساعته مزل مو په دغه غرونو کې وکړ. اخر هغه ځای ته راورسېدو چې چېرته د زلزلې 6 درجې ټکان و. مرکز یې همدغه ځای و. دغه ځای به تاسې ګورئ
مکمل کور ړنګ شوی دی لاندې کوم کورونه چې دي هغه هم ړنګ شوي دي یو دانه هم پکې نه دي پاتې د دې خلکو په وینا باندې شهیدان وو هغه شهیدان د دې کور والا ځان سره کړ ټول سامان الله دې همدغلته پرېښي دي هر څه همدلته پرېښي دي مالونه هماغسې ولاړ دي خو هغه شهیدان او هغه زخمیان یې ځان سره یوړل دا یې ډېر ښه کار کړی دی ځکه انسان ژوند مهم دی که خدای کول د هغونه یو څوک رابد شي او ژوند پیل کړي نو دا به ډېر ښه وي نو موږ هڅه کړې ده چې د دې ټول انځور راواخلو تر تاسې ورسوو تاسې راسره پاتې شئ نن په هېوادوالو باندې غم دی ځکه غم دی چې په کونړ باندې الله تعالی یو آفت نازل کړی دی هغه آفت الهي دی موږ نو هېڅ هم نشو پکې کولی فقط دومره کولی شو چې همکاري وکړو لاسنیوی وکړو او د دې تر شا ودرېږو که هغه مالي وي او که ځاني ګڼ شمېر ځوانان د بېلابېلو ولایتونو نه راغلي دي او دلته همکاریانې کوي د ټولو د کور ودانې هر هغه هېوادوال چې بهر میشتي دي که هغو د وسې کېږي نو په دغه وخت کې د کونړ سره خپلې همکارۍ دوام ورکړئ خپلې همکارۍ ته نو ډېره مننه راځئ دغه خپرونه ګورو مخکې ورځو ملګری دغه هغه کورنۍ ورستړی مو شي په خیر راغلی جنتي خوشحاله سپور ودان مننه د زلزلې په اړه مونږ راته ووایه چې څو بجې زلزله پیل شوه او تاسې هغه وخت چېرته وئ وده وئ ویښ وئ 10 کم 12 بجې وې چې زلزله پیل شوه څه ودود څه یخ خو بس ناڅاپه زلزله وه ټول کورونه کېناستل او ستاسې کلی کوم یو کلی دی زموږ کلی ساترواړ ورته وایي ساترواړ کلی کوچانو خړ باندې یادېږي څومره مزل هم وکړو مزل خو تقریبا 1.5 ساعت مزل هم وکړو چې درته دا زخمیان ما را انتقال کړل مړي چې دي هغه تر اوسه هم بېدا پراته دي ته خبرې چې ستا په کور کې به څو مړي شوي بس زه خود خبر یم زه کورنۍ له ورغلی وم ما 10 کسه شهیدان ورکړي دي 8 کسه مې زخمیان دي درته مې را انتقال کړي دغه چې اوس شاته کوم زخمیان ښکاري دا څوک دي دا یو مې ورور دی دا بل مې وراره دی دا مې وراره دی دا مې وراره دی هغه مې ورور دی ښه دا دې وروڼه دي او تاسو وایئ چې مړي اوس هم همالته پراته دي شهیدان شهیدان اوس هم هلته پراته دي څوک نشته چې راشي او موږ سره مرسته وکړي د شهیدان د کورونه راباسي خوشحاله اوسئ الله دې باقي خیر بعد می گذاشت
2 بوتله اوبه بیخي په ساره نه اوبه نه دسکلي سر ماته موږ ته وګوره مجاهدینو سره لانجې کوي خبره اوره ځان نه راغلی نو څه وکړم څومره مې بره ونې وګوره ورکوي څه सामान ये नो सेटामे ना Şöyle. دولتان واسکی ولیش شوړی یادی مکوي رالا وینا تای دو ناغوری ویجه برا دا دولت یو مړ شو ماشوم دولت کې بیچاره مړ شو موږ ځکه چې راوړل نو څه کوو